د 1404 هجري شمسي کال د عقرب میاشتې له پیله تر پایه د ټولګټو وزارت د اوسپنې پټلۍ له لارې 1599,990 مټریک ټنه انتقالات شوي دي. د حیرتان بندر له لارې 426,450 ټنه، د عقینې بندر له لارې 38,944 ټنه، د تورغونډۍ بندر له لارې 22,242 ټنه او د خواف هرات له لارې 55,140 ټنه انتقالات شوي چې ټول 15,990 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد هیواد ته وارد او صادر شوي دي. د انتقالاتو له ډلې یوه برخه صادرات د په عقرب میاشت کې 1,512 ټنه صادرات شوي چې لویه برخه یې وچه میوه او د انارو جوس دی. د ټولګټو وزارت بیان د انتقالاتو د زیاتوالي په تړاو وایي در 8 ماه نخست سال 1404 هجری شمسی از 4 بندر حیرتان، عامه، تورغوندی و مسیر خطانه خواف هرات بیش از 3.2 میلیون متریک تن انتقالات صورت گرفته است، در حالی که این ارقام در 8 ماه نخست سال گذشته یعنی سال 1403 از طریق خطوط آهن بیش از 2.7 میلیون متریک تن انتقالات صورت گرفته بود که بر اساس این ارقام میزان انتقالات در 8 ماه نخست سال 1404 هجری شمسی نظر به سال گذشته 18.43% افزایش را نشان می‌دهد. هر څومره چې د اوسپنې پټلۍ له لارې د صادراتو و انتقالاتو کچه لوړېږي، په هماغه اندازه کاري فرصتونه برابرېږي، ملي عواید زیاتېږي او په ټوله کې اقتصادي ثبات، ترقۍ او ځان بساینې ته لاره هوارېږي. د افغانستان اسلامي امارت ټولګټو وزارت هڅه کوي ترڅو د لا زیاتو انتقالاتو لپاره مناسب شرایط برابر او سوداګرو ته لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي.